د کندهار د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس اشناګل بانډیوال وایي د ولسمشریزو ټاکنو په اړه ورسره ټول 212 شکایتونه ثبت شوي چې د ځینو له امله د کندهار ښار او ولسوالیو د 15 مرکزونو رایې هم کارنټین شوي دي او دوی یې د بیا شمیرلو لپاره له مرکز څخه د امر اخیستلو په تمه دي. د په خبره که د ثبت شوو شکایتونو پر بنسټ د بیا شمیرلو پر مهال ستونزه ولیدل شي نو د رایو پر شمیر اغیز درلودلی شي. ځینې مرکزونو په هکله چې شواهد او قراین ټول موږ لرل، په هغې کې 15 مرکزونه دا قرنطین او بیا شمیرنې دپاره تللي دي چې کمیسیون ته موږ دا مکتوب کړی دی چې دغه مرکزونه به هم ستاسو درنو رسنیو د قندهار د درنو ولسونو په وړاندې باندې دا به د سر نه سپړل کېږي، کتل کېږي به، که ستونزه پکې نه وه خو بیا به رایې شمیرل کېږي، او که ستونزه پکې وه نو دا به بوتلان ته ځي چې باطلې کېږي به دا رایې. د کندهار د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د رئیس په خبره د درغلیو په اړه ورسره هیڅ راز شکایت نه دی ثبت شوی، خو په خبره چې د څو شکایتونو پر بنسټ به یوازې هغه رای د اعتبار وړ وي چې بایومټریک شوي وي. داسې ډاګیزه درغلي چې موږ د مستقیم شکایت شوی چې احمد دغسې یو درغلي کړې دا نه دي شوي. درغلي موږ ولې چې تخنیکي شکایتونه دي او تخنیکي کمیسیونونه یې موږ دواړه موږ په ډېر دقت باندې موږ ته لکه څنګه چې اداري فساد ته تاسو 18 مصادیق لرئ چې 18 ډوله فساد موجود دی، همدغه چې یو کارمند ناوخته راغلی دی د دې د نیت په اساس باندې چې ولې دا مرکز خلاص شوی دی، که مواجه دلایل هلته موجود نه وو، یا امنیتي ستونزې نه وې، یا بایومټریک دستګاه کې ستونزه نه وه، یا د خلکو راتګ مشکل نه و، دغه راز ستونزې چې راغلي هغې ته رسیدګي شوې. ولې مستقیمه دا نه د ولسوالۍ په سطحه موږ لرو او نه د ښار په سطحه باندې چې درغلي پکې شوي په ټاکنو کې. د کندهار د ټاکنو کمیسیون مسؤلینو هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو او د ډنډ ولسوالۍ د یو شمیر مرکزونو څخه د شکایتونو پخلی کړي وو. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.